افغانان نن حکومتداري ته په دې خوشحاله دي وایي طالبان هم نور نه وژني. د تر ټولو غټ دلیل د طالب د ملاتړي او د هم د دوی د خپلو ملاتړو چې د دوی ملاتړ کوي او هم هغه خلک چې دوی په مقابل کې د مزاحمت طرفدار نه دي. تر ټولو لوی دلیل یې څه شی ده؟ وایي نه وژني طالبان اوس. امن خو دغه معنا لري که نه، بل څوک بل چا خوا هم نه وژلو، خو طالبانو وژلو که نه. دوی تعریف دغه شی ده ترکنې امن چیرته ده خلاصه مهرباني خو دغه ته دی امن وایي. نو طالب که چېرته حکومتداري کې دا ډول مسایل راځي، دا په زرګونو په لکونو مسلو کې یوه مسله ده. زه اوس ظرفي خور دغه جملې خور اشاره ورته وکړه. ته به خبر نه یې ګاونډیانو به هغه څه در باندې کړي چې عمر ته به دې دا په هره برخه کې کېدای شي، یوازې په دې برخه کې نه، یوازې د اتومي تجربو په برخه کې نه درته ښایم چې کله تا په ملک کې مسلک سالاري نه وي، تا په ملک کې انسټیټیوشنز نه وي جوړ، تا په ملک کې یو مسؤل واکمن موجود نه وي، تا د ملک امیون سیستم ډاون دی. لکه په انسان کې چې امیون سیستم ډاون شي بیا زکام یې مړ کوي، وروره د یو کوچنۍ ټوخله پرې راشي بس نمونیا نیولی ځینې مړي. کله چې په یو ملک کې د هغه خپله په هېواد کې سټیټ نه وي، په هېواد کې فنکشنل ادارې نه وي، په هغه باندې هغه ته له هرې خوا ورپېښېدای شي. هغه اتباع به دغسې بې عزته یې لکه د افغانستان اتباع چې دي سمندرونو غرق او په هر هېواد کې په زندانونو کې پراته او خلاصه څوک بې د پوښتنې نه وي. د عزت او د وقار څرک به هم نه وي، تر ټولو بې عزته پاسپورټ او تر ټولو بې عزته تذکره به یې تایي، په ټوله دنیا کې به تر ټولو بې عزته شهرت یې تایي. د هغه پولې به د هر چا په مخ خلاصي، خو د ده په مخ به یې ټوله دنیا پولې تړلي یو طرفه. نن د افغانستان داسې هېواد نشته چې افغانستان ته ویزه وغواړي او افغانستان یې ورنه کړي. داسې هېواد نشته، داسې هېوادونه دي چې ویزې ته یې ضرورت نه لري، دغسې چې پکې وځي او ننوځي. خو افغانستان نږدې پاکستان ته هم څوک نه ورپرېږدي، نه اجازه ورته لري. موږ څه وایو چې حکومتداري تر دې ورهاخواته شی ده، ژوند د لږ خپل توقعات لوړ کوي، نرخ هم ډېر ټیټ یې ښایي افغانانو. په کوم ټیټ نرخ باندې ده؟ تاسې خپل د رای حق، د سیاسي برخلیک ټاکلو حق پلورلی ده، تاسې د خپلو اولادونو د تعلیم او تربیې د طرز ټاکلو حق پلورلی ده، تاسې حتی د خپل په خپله ګیره کې د تصرف حق پلورلی ده، تاسې د خوشحالي په محافلو کې د خوشحالي کولو نه کولو حق پلورلی ده. تاسې ټولې ازادي د ډېر اندک شي لپاره چې د هغه څوک په چا احسان نشي بارولی، د دې لپاره هم پلورلی ده چې نور طالبان تاسې نه وژني. پرون یې وژلم، نن مې نه وژني، په دې خاطر یې مشکور هم یم او لاسونه یې ورښکلوم او په هر څه مې منلي. دغه نرخ هم ډېر ټیټ ټاکلی ده. تاسې ژوند په دغه ساده شکل کېږي نه، وروسته ده که چېرته په دغه که تاسې ما ځن په دې خوشحاله یاستئ چې یو څوک به م ژوندي پرېږدي او موږ به تر لاندې ژوند وکړو او بس دا بهترین ژوند ده، بیا به دغه سړی به م ژوندی پرېږدي، مرض دې بیا ژوندی نه پرېږدي، دغه به دې پرېږدي، ګاونډیان دې بیا ژوندی نه پرېږدي، دغه به دې پرېږدي وروره سیلاب او طوفان او دا دې بیا ژوندی نه پرېږدي، اقتصاد دې ځکه خو اقتصاد دې ژوندی نه پرېږدي. ګوره دا اوس هغه 3-4 کلي مثال ده، د هغه کورونه چې پاخه وای یا یو څه تر دغه حالت بهتره وای، لږ تر لږه د 2000 په ځای به زه په ډاډ درته وایم او قسم درته وخورم 200 ته به مړي راټیټ شوي وو. بالکل. خو دغه څنګ ته هرات یې پوخ ده، 3 کیلومتره کې ده له دغو کلو یو کورونه. بالکل. ونو خو ته خپله وګوره، د خټه او سیمټ پرتله که سیمټ ته خټه سیده هم په کلنګ کش که ماتې که او هغه ته هم کلنګ ونیسه، سیمټ ته کانکریټ ته هم کلنګ ونیسه، سیمټ یې خټه یې. ولې دې موږ بېچاره خلک د خټې کورونه جوړوي خو وس نه لري. وس ولې نه لري؟ جهادونه دي. وس ولې نه لري؟ وس په څه شي پیدا کېږي؟ وس په دې پیدا کېږي چې سړی له کوره 2-3 نفره کارګر ولري، 4 زمن دي، یو انجینر سي، یو ډاکټر سي، یو بل شی سي، یو بل شی سي، داسې 4 زمن دي، هغې کې 3 مدرسې ته ولېږي، کافیه او شافیه او اصول شاشي پې وایه. خو ولاړه دا خو د اوبو ته وغورځول، دغه هلکان خو د ادي او د ابا په ګټه نه راځي، دی به له کومې خوا دی تولیدي عنصر نه ده. دغه هلک چې دا تا مدرسې ته ولېږو دا دی له پروډکشن له سایکله وایست، دی نور دی په
په دنیا کې په یو کارځای کې هم غیر له فزیکي کارونو له شاقه کارونو دته څوک کار نه ورکوي. ولا چې سعودي نه د اسلام مرکز د په خدای دغه ملایان بوځي که په سعودي کې د تشنابونو پاکولو وظیفه والله بالله که ورکړي، ځکه هغه هم یو اندازه مهارت غواړي، هغه مهارت دوی نه لري. دا دوی چې دلته وایي سپي وینځل، د سپو وینځلو ته هم قسم په خدای که پرېږدي، ځکه سپو وینځلو لپاره به زه دلته پوره کورسونه اخیستل کېږي، سرټیفیکیشن به کېږي، یو کلن کورس به اخلي. سپي وینځل به دغسې کاري. هدف مې دا دی چې په دغه کوم ډول چې دوی د افغانانو بشري سرچینه ضایع کوي، دا په حقیقت کې د وړاندې که دی تا ژوندی پرېږدي هم شرایط یې داسې در باندې واکمن کړي دي چې هغه شرایط تا وژني. اقتصادي شرایط یې دغسې در باندې واکمن کړي دي چې د ورځې 300 ماشومان دې تا مړه کېږي. 300 ماشومان دا اوس مړه کېږي، خو د ملل متحد راپور د ټول افغانستان کې هغوی خو روزمره شفاخانو ته ځي، یوازې د شفاخانو ارقام راټولوي چې دلته څونه سوی